هغه کسان دې واوري چې د هغوی نه مور و پلار نن په ژړا ناست دي، د هغوی نه مور و پلار په سرو اوښکو ناست دي، د هغوی څخه مور و پلار ناراضه دي، د مور و پلار زړونه یې د سکوټلو وینو ډک دي، د دغه بچیانو څخه، د دغه بچیانو د بدعملۍ څخه، د دوی د نافرمانۍ څخه مور و پلار الله ته په اوښکو په ژړا ناست دي. دا کسان دې واوري، هغه کسان چې مور و پلار زیری په دنیا کې به الله تبارک وتعالی دته د دغه عمل سزا ورکړي. دی به ویني چا چې مور و پلار زیر کړی دي، دا الله تبارک وتعالی په دغه کس باندې په دنیا کې د دې عمل سزا راولي. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي هر ګناه د هغه سزا الله ځنډي ان تبدي چې د قیامت پورې ځنډي، د حساب کتاب وروسته د هغه ګناه سزا ورکوي. لیکن الا عقوق الوالدین، یوازې هغه ګناه ده چې د مور و پلار نافرماني الله پاک جل جلاله په دنیا کې درته وښکاره کوي. د هغه د مرګ نه مخکې به دغه رقم نافرمان وزي دته درېږي، داسې نافرماني، داسې سزا چې دغسې عمل چې ده د مور پلار سره کړی دی دغه رقم به د ورسره. دا انسان دپاره په کار دا ده د الله بنده، دا زما او ستا خالق ظاهري دی، دا زما او ستا هغه مور و پلار دی چې موږ یې دغه حال ته راورسولو. زما او ستا د کامیابۍ دپاره، زما او ستا د پټېدو دپاره، زما او ستا د مړېدو دپاره، زما او ستا د غټېدو دپاره، زما او ستا د تعلیم دپاره، زما او ستا د خپلو خواهشاتو د پوره کېدو دپاره څومره غلظه دې کړي دي. ته د ستا د مور څخه پوښتنه وکړه، یو وخت د ستا د پلار څخه پوښتنه وکړه، او دا به وینې په دنیا کې، خامخا به وینې. امام اسماعیل رحمه الله یو واقعه نقل کوي، ما درته وویل چې واقعه کله کله د عبرت دپاره دا موږ ته عبرت دی. هغه امام اسماعیل رحمه الله هم داسې کره واقعه نقل کوي. هغه وایي ما ته یو سړی راغلی، ده ویل چې ما دا اورېدلي وه چې الله د مور و پلار نافرمانه کس ته په دنیا کې سزا ورکوي د دې عمل. زه په دې کې څه کوم؟ زه ګرځېدم چې دا کس پیدا کړم. یو وخت روانم په سارا کې، یو ګورم هلته وتلی یو څا دی، په هغه باندې دوه کسان ولاړ دي. د یوه سپین ږیری عاجزه کس یې د هغه په غاړه کې داسې رسېده، یو دومره درنه سولاغه او اوبه چې په راکاږي، د دې رسې په غاړه کې د کشي یعنې دومره قوي کار یې ورباندې کوي چې اوښ یې هم نسي کولی، یا یې خلک په اوښ باندې کوي، دا ده په د سپین ږیري باندې کوي. شاته یو ځوان ولاړ و، داسې یو غنه و پاړه ورسره وه، پر دا ملا باندې دا سپین ږیری وایي چې ومې که تا سپین ږیري ملا تک سره و، د ده په غاړه کې په سټ کې دا رسۍ وکشولې چې دورې به ولاړې، هغه سولاغه به راوختله او اوبه به راتوی کې بیا بیا راغلې. و زه ورته رانږدې سم، هغه ځوان ته مې وویل خدای دې کور خراب که، داسې چل کوې، دا څه کوې؟ هغه وایي ولې؟ وایي د الله بنده ته ځوان یې په طاقت کې دغه سپین ږیری دې په ولو کې دغه حال ته رسولی دی، هغه خپل ځان نسي وړلی، ته دا کار ورباندې کوې. وایي سپین ږیري ورته وایي چې مه کوه، په ژړا سو چې ما د خپل پلار سره هم د رقم عمل کړی و، نن یې زما بچی زما سره کوي. حضرت موسی علیه السلام ته الله وویل چې د خپل مور و پلار سره احسان کوه، د مور و پلار سره احسان کوه، دا به ستا په عمر کې برکت الله واچي، او تا په نسل کې به الله پاک جل جلاله تا ته یو نیک صالح د مور و پلار سره احسان کوونکی اولاد درکړي، بیا به ته په خوشحاله یې. او که خدای نه کسته کم څوک چې د مور و پلار سره بد چلند کوي، بد سلوک کوي، بد رویه کوي، د هغوی عمر الله ورکموي، او د هغوی په نسل کې داسې ماشوم پیدا کوي، داسې هلک پیدا کوي، داسې زوی پیدا کوي چې دغه پلار به بیا د داسې زیریږي. نن موږ وینو اورو یې چې بعض کسان پر خپل پلار باندې لاس پورته کړی دی. قسم په خدای زموږ مجلس ته داسې کسان راغلي دي چې پلار یې په وینو لړلی دي، دی ورسره ولاړ دی. ولې؟ پر دنیا یې ته پلار سره جنګ، پلار ته ښکنځل کوي، پلار ته بد رب وایي. الله دې موږ دې سره اوسه. کوم انسانان چې وایي هغوی دې فوراً پر دې توبه وباسي، قسم په خدای د دې نتیجه په دغه دنیا کې بیا یې ور ووینې، خامخا به وینې. مه کوئ د مور پلار سره، مور پلار ستا سره څومره احسان کړی دی، د الله بنده ته د مور پلار سره نن په بد سلوک کې راوالی، د دې نتیجه به بیا وینې.